اوس دا روژه را روانه ده، ډېر بیماران به را پیدا شي او وایي شوګر مې دی، څوک په وایي بیا زړه بیمار یم، څوک په وایي بلډ پریشر مې دی، څوک په څه وایي څوک په څه وایي، او ځان له بیا ډاکټران هم پیدا کړي. دا خو بېدینه ډاکټران دي، بعضې هغې نه لیکل راوړي، وایي دا لیکل دي را سره، دا ما ته ښودلي دي، لیکل یې راته ښودلي دي، ښه غټ پټ ټیک ټاک. دا شوګر هم یو کس په د شوګر د وجې نه روژه نه نیسي، لسو نیولي. ولې هغه لس د شوګر بیماران نه دي، هغه د بلډ پریشر بیماران نه دي، هغه نور بیماران نه دي، هغوی نه ویشي روژې. نو که څوک دا وایي چې یاره زه بیمار وم، خدای ستا بندګۍ کې دا بیماري رکاوټ و، الله به حضرت ایوب علیه السلام د دوی دپاره حجت او دلیل وګرځوي. یو نوکر به غلام به هغه به وایي یا الله زه خو پردی غلام وم، پردی مزدور وم، شپه ورځ به د هغه په خدمت کې یا الله ستا عبادت ته نه جوړېدم. الله پاک په حضرت یوسف علیه السلام راولي چې د ده نه زیات ته مصروف نه وي. دا د عزیز مصر غلام و، د هغه په کور کې د زلیخې غلام و، ټوله ورځ به په کور کې لګیا او د هغې خدمتونه به یې کول، د کور او د بار خدمتونه به یې کول. د الله بندګۍ کې ذره بر فرق نه دی راغلی، د الله بندګي به یې کول. نو غلامي او مزدوري او نوکري دا رکاوټ د الله په بندګۍ کې نه دی. الله به د قیامت په ورځ دغه خلک حجت وګرځوي په ده باندې. که یو سړی دا وایي چې یاره زه بیمار وم او ما مونځ نه شو کولی، ستا بندگی می خدای نشوه کولی، روجه می نشوه نیوی، منزله نشم راتلی، جمیله نشم راتلی. او بعضی خلک دی داسې زمون په دې مقتدیانو کې دلته داسې شته، وایي بس چې ګڼې له ورځم په زړه مې څه چل کېږي، شادي حال کې پې څه چل نه کېږي، خو دلته پې په مجمع کې پې څه چل کېږي. وایي یاره بس زړه مې تنګېږي چې دې جمع لازم. دا دلته شته، ما ته یې په خپله ویلي، زمونږ دغه حال دی، زړه مې تنګېږي، جمع کې نشم ودرېدی، ګڼې له نشم ورتلی. اوس دې به د قیامت په ورځ الله ته خپل دلیل پیش کوي چې یا الله بیمار وم. کم الله پاک په ورته وفرمایي یا ایوب علیه السلام به ورته راولي، هغه به ورته مخه کړي چې ته د ده نه زیات بیمار وي. ایوب علیه السلام په دې بدن کې بالکل اسم نو ختم و، بس یوه ژبه یې وه او دا سترګې وي، نور نه لاس خوځولی شو نه خپه خوځولی شو، داسې بیماري پې لګېدلې وه. خو ذره د سترګې رب برابر د الله بندګي یې نه ده پرېښې، د الله بنده و تر اخره پورې. او چې کله د الله د یاد نه غافله شو او جبې له بیماري راورسېده، بس بیا الله ته سوال وکړه یا الله ستا د بندګۍ نه وځم، یا الله هسې نه چې جبې باندې ستا ذکر بیا نشم کولی. نو بیا ولا الله صحت ورکړه. نو بیماران دې دا نه وایي چې یاره زه بیمار یم، اوس دا روژه را روانه ده، ډېر بیماران به را پیدا شي او وایي شوګر مې دی، څوک په وایي بیا زړه بیمار یم، څوک په وایي بلډ پریشر مې دی، څوک په څه وایي څوک په څه وایي، او ځان له بیا ډاکټران هم پیدا کړي. دا خو بېدینه ډاکټران دي، بعضې هغې نه لیکل راوړي، وایي دا لیکل دي را سره، دا ما ته ښودلي دي، لیکل یې راته ښودلي دي، ښه غټ پټ ټیک ټاک. دا شوګر هم یو کس په د شوګر د وجې نه روژه نه نیسي، لسو نیولي. ولې هغه لس د شوګر بیماران نه دي، هغه د بلډ پریشر بیماران نه دي، هغه نور بیماران نه دي، هغوی نه ویشي روژې. نو که څوک دا وایي چې یاره زه بیمار وم، خدای ستا بندګۍ کې دا بیماري رکاوټ و، الله به حضرت ایوب علیه السلام د دوی دپاره حجت او دلیل وګرځوي. خلاصېدل نشته عزتمندو. الله پاک بندگان یو. پیغمبر علیه السلام د بعثت مقصد خپل پیغمبر علیه السلام ښودلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه رالیږلی شوی یم د څه دپاره چې د الله بندگان د الله د بندگانو د بندګۍ نه وباسم او یو د الله بندگان یې جوړ کړم. زما مقصد د راتلو هم دغه دی، نه د بندگانو د بندګۍ نه
استل زمون پیغمبر چې بس بندگانو عبادت په نه کې بندگی به نه کې بندگی به یو د الله کې دا ټول خبرې چې دي دا ذهن کې د الله غلویوالی هغه نوی ختم وي مونږ اړو خدای ته خدای نه وایو رب ته رب نه وایو ځکه مې بیماری را مخکې کړې ده ځکه مې نور مصروفیات را مخکې کړي دي که ما د الله عظمت وکته ما د الله غلوی شان وکته او د الله غلوی مرتبه ما ته مخې ته راله بیا دا واړه واړه څیزونه دا به د الله په بندګۍ کې رکاوټ نه راځي خو مونږ الله پیژندلی نه دی چې الله څومره لوی ذات دی پکار ده چې الله وپیژنو دا میاشتې د عبادت دپاره څه مخصوص ورځې نشته داسې یاره دا میاشت کې عبادت زیات کول پکار دی او دې کې کم کول پکار دی دې کې بندگی کیږي او دې کې نه کیږي دا ټولې میاشتې او ورځې د خدای دي خو دا بعضې ورځې شپې هغه الله دا مطالبه کوي چې تاسو عبادت پکې لږ زیات وکړئ لږ د زیات عبادت لږ زیاته توجه الله وی ما طرف ته وکړئ نه هغې کې دا د شعبان دغه رنګې د رمضان میاشت چې دې کې لږه بندګي د الله ډېره وشي د الله طرف ته سړی زیات متوجه شي حدیث کې راځي او علماو د دې شعبان دا الفاظ شمیرلی دي وی دا 15 الفاظ دي او څوک چې په شعبان کې د الله بندګي وکړي د الله عبادت وکړي نو وی د شین نمراد شرافت چې په دې میاشت کې څوک هم د الله بندګي او عبادت کوي الله به ولا شرافت ورکړي عزت به ولا ورکړي او د عین نمراد علو مرتبه ده لوی مرتبه به الله ورکړي چې څوک د شعبان په میاشت کې د الله بندګي او عبادت کوي علو مرتبه اوچته مرتبه به الله ورکړي او څوک چې په شعبان کې عبادت کوي او بندگی کوي نو شعبان بعد پکې نو دا بانه مراد بیر دا بیر وی نیکه ته په عربی کې الله به نور د نیکه توفیق ولا ورکي شعبان کې د روزه ونیوه الله به په رمضان کې د روزو توفیق درکي د بیمارونو به د الله محفوظ کی صحت په د الله درکي توفیق په الله درکي چې ته په رمضان کې به ټولې روزي ونیسي نو د نیکه توفیق الله ورکي د بیر د نیکه توفیق ورکي او سلورم لفظ الف ته شعبان الف نو د الف نه مراد وی الفت ته د الله مینه او محبت پر نصیب شي چې څوک په شعبان کې عبادت زیات کوي بندگی زیاته کوي الله سره به زړه کې مینه او محبت پیدا شي الفت په پیدا شي او وای څوک چې دا نهم ټکی دی نون شعبان نو وای څوک چې په شعبان کې عبادت او بندگی کوي الله بخپل نور وته نصیب کی زړه به روښانه شي دا زړه کې چې کم کدورت دی کم توروالی دی د ګناهونو د وجې نه دغه ګناهونو وجې نه به دغه توروالی ختم شي الله به زړه م روښانه کي الله به مخ م روښانه کي د الله بندګۍ سره مخ روښانه کیږي ظاهر او باطن دواړه به الله منور کی نو دا د شعبان د میاشتې فضیلتونه دي څوک په دې میاشت کې عبادت کوي الله دا فضیلتونه او دا نعمتونه الله ورکوي یو 2 سوال راغلي دي